بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګوجر وروڼو خویندو، تاسو ولې ځان کوشان سلطنت سره تړئ؟ تاسو ته پته چې دا څوک وو؟ دا نسلن چینیان شمالي چین سره تعلق ساتلو والا یو ډله چې هغې ته چاینیز سرګردانان یو چې وایي د هغې یو قبیله وه. نو اوس ظالمانو دومره خو تاسو یو وړوکی ماشوم راولئ او د هغه نه تپوس وکړئ چې په مونږ کې او په چاینیزو کې څومره فرق دی. دومره خو به تاسو ته هم ووایي تاسو زمونږ وروڼه یئ. دا ګوجر چې دی دا کسب دی، دا نسب نه دی، دا په هر قوم کې کیدی شي. تاسو زموږ وروڼه یئ، تاسو زموږ پښتانه وروڼه یئ. السلام علیکم ملګرو، د دې ماشوم دا خبرې تاسو واورېدې او یقینا چې زموږ د دې ګوجرو د وروڼو دا خبرې د خندا دي چې دوی کله د هندیانو پسې ځان تړي، کله ځان په کوشانیانو پسې ځان تړي، کله په چا پسې او کله په چا پسې. یو ماشوم دا دی هغه ته وضاحت کړی دی چیرې کوشانیان څوک دي، د هغوی نسب څه دی، کوم ځای سره تعلق ساتي، او دا خواران د دې نه دي خبر. د افسوس خبره ده، خو موږ به بیا هم دا خبره وکړو چې ګوجرو تاسو زموږ خپل پښتانه وروڼه یئ چې غلط کړي یئ. لږ تاسو په دې خپل ډول ډال باندې نظر وکړئ نو تاسو په شکل صورت سره هم د چینیانو سره نه جوړېږئ. نه مو سترګې چوچي دي، نه مو پوزه پیته ده، او بیا هم ځان په چینیانو پسې تړئ. نو هسې نور د خندا ځان مه جوړوئ. څوک د پسې ملنډې کوي، څوک مو غلط استعمالوي د پاره دی چې تاسو د پښتون قوم د تقسیم سبب وګرځئ. نو د خدای خاطر وکئ، تاسو زموږ خپل پښتانه وروڼه یئ، په قوم پښتانه یئ، ژبه مو پښتو ده، په پښتنه سیمه په پښتنه خاوره میشت یئ، زموږ خپل پښتانه وروڼه یئ. د خدای خاطر وکئ، د پنجابستان د دې سازش نه راوځئ. والسلام. ژوندی دې وي پښتون قوم، ژوندی دې وي خپلواک پښتونستان غورځنګ.